دواړو پړ بللې سپی رکب دی وای 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 که هر څومره عقلمند وي او هوښیار وي چې غریب کار وي چې بخت نه لري مزدور به د مالدار وي وای 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 چې پیسې لري هغه خلک خانان دي ډېر ښه ځوانان دي پړ په بدو کې هر کله غریبان دي وای 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 د غریبو د مالدار یاري نه کېږي او نه جوړېږي سپین کالي زما لاسونو نه تورېږي وای 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 ستاسو کوڅو کې اوسي زمونږ زړو کې اوسي ستاسو کوڅو کې اوسي زمونږ زړو کې اوسي درځه کانزل او لاړ سو چې جانان ستا دی که زما دی درځه کانزل او لاړ سو چې جانان ستا دی که زما دی خدايه مكان يا ورور بل ته مجبوره ژوند سي ضروره د مجبوره نارنه اوري مغروره وای 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 په سفر ځي بل وطن ته روانېږي او نه پاتېږي غریبي پر خپل وطن پیغور یادېږي وای 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 دا چې وژني پښتو ژبه پښتون نه دی نه پښتون زړه دی اور دې واخې د تعلیم یې په کار نه دی وای 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 پښتنو په پښتو ژبه کې کرلي ژبې بدلې داسې ډېر ډېر پښتانه مې دي لیدلي وای 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 والي به نه تختم د کلي په تېرو تېرو غشو مې ولي په تېرو تېرو غشو مې والي به نه تختم د کلي په تېرو تېرو غشو مې ولي په تېرو تېرو غشو مې والي عبدالوارث کمپیوټر مرغی بازار چمن پر هارون
نفرت